اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت 48مه برخه. په تیره برخه کې مو د بني قینقاع د غزا بیان کوي چې د هغه سبب چی شو. نو ابو داود او نور د احادیث امامان د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه روایت کوي او وايي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ قریش ته ماتې ورکړه او بیا مدینه منورې ته راغلی، نو یې د بني قینقاع په بازار کې یهود سره راټول کړ او ورته ویې فرمایل یا معشر اليهود، د مخه تر دې چې تاسې ته داسې حال درته پیښ سي لکه څنګه چې قریشو ته پیښ سو، اسلام قبول کړئ. یهودو وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ته په دې مخه تاوزه چې د قریشو څخه دې یو څو داسې نفر ووژل چې په جنګ نه پوهېدل. که ته زموږ سره جنګ وکړې ته به پوه سې چې خلک موږ یو او زموږ په مثل به د هیڅ چا سره نسې مخامخ. الله جل جلاله د یهودو د دغو خبرو په جواب او په مقابل کې د سورة آل عمران 12 او 14 نمبر آیاتونه نازل کړل چې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه کفارو ته ووایه چې ډیر ژر به په دنیا کې مغلوبه سي او په آخرت کې به جهنم ته وشړل سي او دا جهنم د استوګنې لپاره ډیر بد ځای دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یعنی ای کتونکو تاسې ته په هغه دوو ډلو کې چې په بدر کې د جنګ لپاره سره مخامخ شوې ډېر لوی عبرت دی. یوه ډله وه چې د الله په لار کې جنګ او جهاد کوئ او بله ډله چې کافران ول، دوی به هغه ډله دوچنده لیدل او الله جل جلاله به په خپل نصرت سره د هغه چا تایید او کومک کوي چې د الله جل جلاله خوښه وي. بېشکه چې په دغه ډېرو لیدلو کې د بصیرت خاوندانو لره عبرت دی. د دغه آیت شریف د ترجمې د ښه پوهېدلو لپاره مجبور یو چې بیرته د بدر غزا ته ولاړ شو. د بدر په غزا کې مشرکانو شمیر 1000 کسانو ته رسېدی چې د سپرتیا او د حلالولو لپاره پوره شمیر اوښان او اسان او پوره اسلحه ورسره وه، او بل طرف ته د اسلامي لښکر چې د هغه عدد تر 300 نفرو لږ څه زیات و چې 70 اوښه او 2 اسان او لږ اسلحه ورسره وه. خو د تعجب ځای دا و چې په ځینو وختو کې هر لښکر ته هغه مخامخ لښکر د خپل ځان په حساب 2 چنده معلومېدی چې د هغه نتیجه دا سوه چې د کافرانو په زړه کې د مسلمانانو د ډیروالي په سبب بیره ولوېدله او مسلمانانو ته د کافرانو د دغه دوچنده شمیر په سبب پر الله جل جلاله اعتماد او توکل پیدا سو او خپل رب ته نور هم متوجه سول. نو الله جل جلاله په دغه مکرم آیاتو کې سربیره پر دې چې یهود ته په مغلوبیت او د جهنم په اور وعده ورکړه دغه موضوع ته هم اشاره وکړه. خیر بیرته د بني قینقاع د یهودو قصې ته راسي. د یهودو دغه جواب چې دوی رسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړي د دې څخه دا معلومېدله چې دوی رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته په جنگ سره اعلان وکړي چې موږ ستا د جنگ څخه نه بیریږو او که ته زموږ سره جنگ وکړې هلته به در معلومه سي چې جنګیالي او توریالي څوک دي. خو رسول صلی الله علیه وسلم خپل قهر او دا موضوع په ځان کې پټه کړه. رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو صبر وکړي او د هغه څه په انتظار ول چې د شپو په تیرېدو سره مخ ته راځي. د بني قینقاع د یهودو نور هم جرأت او جسارت زیات شو چې په خپلو ناوړو اعمالو سره د خپل ځان د بربادۍ کوشش کوي او په خپل بد عمل سره به پر خپل ځانو د ژوند کولو لارې بندولې او ترخولې. ابن هشام د ابي عون څخه روایت کوي چې د مسلمانانو څخه یو شی د خرڅولو لپاره د بني قینقاع بازار ته یوړی او هغه خرڅ کړ او بیا د یو زرګر دکان ته ورغی.
هلته کښېنستل. اوس غواړي چې د خپلې خوښې یو شی رانیسي. اول خو زرګر غوښتنه وکوله چې دغه ښځه مخ لڅ کړي، خو ښځې د دې کار څخه ممانعت وکړي. بیا یو بل خبیث یهودي پټ ورلی، د ښځې په بېخبري کې یې د دې د لباس یو کونج لوړ وتړی د دې د غاړې سره، او ښځه بېخبره ناسته ده. اوس خو هېڅ نه ده پېښه، خو کله چې د ښځې سودا خلاصه سوه نو ولاړه سوه. څنګه چې کالي یې لوړ تړلي ول، د بدن یو حصه یې ښکاره سوه، او یهودو پر وخندل. ښځې د دغې لڅوالي سره یو لو چغه وکړه. هلته یو مسلمان سړی هم ولاړ او یو شی رانیسي. هغه دغه بد حال ولیدی چې یو مسلمانه مستوره ښځه لڅه سوه، او هغه یهودي چې دا کار یې کړی دی ولاړ دی او خاندي. هغه مسلمان دغه واقعه ویني، څنګه چې د شرف موضوع ده، نو دغه واقعه یې نسوای تحمل کولی، نو یې پر یهودي راواچول او مړ یې کړ. په بازار کې موجود یهود بیا پر مسلمان باندې راټول شول او مسلمان یې مړ کړ. د وژل شوي مسلمان نور اقربا وو، نو د مسلمانانو څخه یې مرسته وغوښتل. نو د مسلمانانو او د بني قینقاع د یهودو په مابین کې شور او شر جوړ شو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی، یهودي ته حال ولېږي چې هغه نفر را تسلیم کړي کوم چې دغه مسلمان یې وژلی دی. رسول صلی الله علیه وسلم قاتل غواړي، مګر د بني قینقاع یهود دا نه منل چې قاتل دی ورتسلیم کړي، بلکې د هغه مجرم پر څنګ باندې هم ودرېدل. نو د قاتل د نه تسلیمېدلو په سبب هغه عهد چې دوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره درلودی، د هغه د یهودو د طرفه مات شو. دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړ چې لښکر جوړ کړي. د مسلمانانو لښکر جوړ شو، او د لښکر بیرغ یې حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله عنه ته ورکړ. لښکر د بني قینقاع پر طرف باندې حرکت وکړي. یهودو چې لښکر ولیدی، په خپلو قلاو ننوتل او دروازې یې بندې کړې. مسلمانانو د باندې د طرف څخه دوی محاصره کړل. اوس نو د بني قینقاع یهود په څو شیانو باندې دوی غره ول. اول خو دوی 200 نفره مسلح فوج لري، او بل د ننه په کلاو کې د اوبو څاهان لري. کشتونه او حیانان یې هم د ننه په کلا کې ول. د باندې څخه هیڅ چیته ضرورت نه درلود، او هغه خوراکي مواد چې د دوی سره د ننه په کلاو کې موجود ول، هغه پوره یو کال د دوی بسېده. نو دوی د ننه په کلاو کې کښېنستل، او رسول صلی الله علیه وسلم ته د جنگ اعلان وکړ. رسول صلی الله علیه وسلم حال ورولېږي چې زه ستاسې سره کار نه لرم، فقط هغه قاتل را تسلیم کړه. خو هغه وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، تا پر موږ هم د قریشو خیال کړی دی، موږ جنگي خلک یو، که جنگ کوي جنگ در سره کوو. اوس د یهودو د طرفه تهدیدونه شروع شو. یهود پر خپل کفر او خیانت باندې ټینګار کوي، او مسلمانان بیا په قلاو کې دوی محاصره کړي دي. دغه محاصره د هجرت د 2م کال د شوال د میاشتې د 15 تاریخ څخه شروع شوه، او د ذوالقعدې تر اول شپې پورې دوام وکړ. یعنی پوره 15 ورځې د محاصرې تیرې شوې، او بیا هم دوام لري. خو الله جل جلاله د یهودو په زړه کې بیره ورواچول، او دا هغه بیره ده کله چې الله جل جلاله د یو قوم د شکست او د ماتېدلو اراده وکړي، دغه بیره په زړه کې ورواچي. نو يهودو د دغه بیرې په سبب عذر او زاری شروع کړي. اولیا محمد صلی الله علیه وسلم امان راکړ. رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې امان نشته. يهود نفر ورلېږي، عجز او زاری کوي، صلح غواړي، خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي هیڅ کله صلح نه کیږي، بل جنگ بل لار نشته. پس له ډیرو زاریو رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل تاسو تسلیم سئ، بیا زما خوښه ده، کوم وجلاس کوم پرشولاس هغه بیا زما اختیار دی، خو تاسو به بې قید او بې شرط تسلیمېږئ، فقط په تسلیمېدلو سره د جنگ خلاصېږئ. سبحان الله، د دغه بیرې په سبب چې د یهودو په زړونو ننوتلې وه، په دغه باندې راضي سول چې موږ تسلیم یو، او ته چې زموږ په باره کې هره فیصله وکړې هغه زموږ قبوله ده. د اسلام او د مسلمانانو هیبت او دبدبه دونه لوړ او مؤثر وه چې 200 جنگي ځوانان ټول رسول صلی الله علیه وسلم ته تسلیم سول. يهود یې ټول ونیول او لاسونه یې وروتړل. خلک په انتظار دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به دغه بني قینقاع د یهودو په باره کې څه امر وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم لږو اصحاب کرامو ته ویلي ول چې غواړي دغه 9 نفره د 200 کم جنګیالي نفر چې دي دا به ټول وژني، یو هم ژوندی نه پرېږدي. دلته نو د یهودو دوست چې لوی منافق دی عبدالله ابن ابی ابن سلول د خپل منافقت د رول په عملي کولو شروع وکوله. اوس عبدالله منافق چې د خزرج د قبیلې و پوه سو چې دغه خلک ټول وژل کېږي. حال دا چې د ده او د بني قینقاع د یهودو په مابین کې حلف او تعهد و چې یو د بل به حفاظت کوي، خو اوس دی ویني چې دغه یهود وژل کېږي، او که ووژل سول بیا نو د عزت او قومت
څوک او د د کومک لپاره بیا څوک نه پاتې کیږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی د دغه يهودو د لپاره عفو ځنغواړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې تر اوسه پورې د يهودو په باره کې حکم نه دی صادر کړی، عبد الله منافق یې مخ ته کښېنستی او ورته وایي یا رسول الله احسن الی موالیه، زما د متعهدینو دوستانو سره نیکي وکړه. عبد الله چې په ښکاره مسلمان دی او په دننه کې لوی کافر او د کفارو ملګری دی، اوس د دغه مجرمینو يهودو دفاع کوي او وایي احسن الی موالیه. رسول صلی الله علیه وسلم مخ ځین واړوي او د جواب یې نه کوي. عبد الله بیا مخ ته کښېنستی او وایي یا رسول الله زما د متحدینو سره نیکي وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې جواب نه ورکوي او مخ ځین واړوي. رسول صلی الله علیه وسلم تر اوسه د جنگ لباس چې زغره و اغوستې ده. عبد الله ابن ابي منافق بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ته مخ ته کښېنستی او لاس یې تر زغره وردننه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم تر کمیس ونیوي او وی ویل یا رسول الله زما د متحدینو سره شو وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم په قهر شو او وی ویل ویحک ارسلنی الامک، مگر منافق بیا هم دانیت کړی دی چې دغه يهود بخلاصوي. ولیا والله تر هغه دي نه لکوم چې زما د متحدینو سره نیکی او احسان ونه کړي. 300 نفر چې زغری اغوستي دي او 400 نفر لستی بیل زغرو دي، دغه 900 نفر ټول په یواري حلاله. حال دا چې دوی زه په یخ او په ګرمي کې ساتلې، بیا نو ماته څوک را پاتې شي او زه یو داسې سړی یم چې د جنگو سره مخامخ کېږم. رسول صلی الله علیه وسلم چې هر څه ممانعت کوي، خو منافق عبد الله ابن ابي پر خپل غوښتنه ټینګ څو په اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم دغه منافق سره هغه چې د پر اسلام فقط یو میاشتې رسوي و د مراعات او احسان معامله وکړه او يهودي د تور پرېښول او وی ویل دوی به د مدینه منورې څخه وځي، دلته به زما همسایتوب نه کوي. اوس نو د بني قینقاع يهود د شام طرف ته وځي او ځینې خیبر ته ولاړل او هلته په خیبر کې د يهودو د یو ځای کېدلو سلسله شروع شوه. دا د بني قینقاع د يهودو د غزا قصه وه چې څنګه شروع شوه او د منافق عبد الله ابن ابي په مرسته څنګه پای ته ورسېده. د السویق غزا اوس به د دې غزا بیان درته وشي. په دغه وختو کې چې د قریش څخه صفوان ابن امیه، يهود او منافقین په دغه خپل د سیسو او په عملیاتو باندې مشغول ول. ابو سفیان چې د قریشو مشر وو د داسې یو کار په باره کې فکر کوي چې تاوان یې لږ وي او اثر یې ډېر او غواړي چې داسې یو کار ډېر ژر عملي کړي چې په هغه سره د قوم عزت وساتل شي او د دوی قوت په ښکاره شي. نو د بدر تر ذلیل شکست وروسته قسم یاد کړي چې تر څو پر مسلمانانو حمله نه وکړم د جنابت غسل به نه کوم، یعنی خپل ښځې ته به نه ورنږدې کېږم. نو یې کفار سره راټول کړل ول څوک زما سره یو ځای کېږي چې د محمد صلی الله علیه وسلم پر ضد جنګ وکړو. نو وی کولای سوای چې دغه مقصد لپاره 200 نفر سره یو ځای کی او دغه 200 نفر په ملګرتیا د مدینه منورې پر طرف باندې رهیسو څو نږدې و مدینه منورې ته ورسېدل. مګر اوس دا جرأت نه لري چې په ښکارا په مدینه منوره حمله وکړي. نو د مدینه منورې څخه لیري خیمه ودرولې او د مدینه منورې د يهودو سره ارتباط ونیوي. نفر ورلېږي چې زموږ سره مرسته وکړي. څو په خپل ابو سفیان د شپې په تاریکه کې په پټه د مدینه منورې اطراف ته ورلې. اول یې د حوی ابن اخطب کور تورلی او د هغه دروازه ور وټکول. هغه دغه د غشتنه نه کوله ولزه د محمد صلی الله علیه وسلم څخه ویریږم. بیا سلام ابن مشکین ته چې د بنی نضیر مشر او رئیس وو هغه تورلی. هغه دروازه ور خلاصه کړه، د عزت یې وکړي، شراب یې سره وچشل، د مسلمانانو حال او اخبار یې ورته وویل. دغه خبرو فوایسته ابو سفیان په دغه شپه د مدینه منورې د اطرافو پر یو ځای چې العریض ورته ویل کېدی پر دې باندې حمله وکړه. ونی ماتي کې کمی میوه چې هلته پرتی وي هغه وسوځلې او انصارو څخه یو سړی دلته په دغه علاقه کې موجود و، هغه شهید کړي او بیرته مخ په مکه مکرمه په تیښته رهیسو. رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېدی، ډیر ژر په ابو سفیان او دغه په ملګرو پسې ورووتل. خو ابو سفیان او ملګری په ډیر تلوار او په چابکي سره تښتېدل او کم خواړه چې د دوی سره ورسره و هغه پر لارې غورځول، غواړي چې ځانونه سپک کړي او وتښتي. مشرک قریش په تیښته سره دي، د مسلمانانو څخه ځان خیر خلاص کړي. په دغه حمله سره ابو سفیان خپل قسم پر ځای کړ چې ما پر مسلمانانو حمله وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانان تر قرقره القدر چې دا د یو ځای نوم دی تر دې ځای پورې پسې ولاړل، خو کفار یې نه ونیول او بیرته راوګرځېدل.
د بیرته راتګ په لار کې مسلمانانو هغه خواړه راټولول چې کفارو د تیښتې په وخت کې غورځولي ول، چې په دغو خوړو کې یو قسم خواړه ول چې سویق ورته ویل کېږي. نو د دغې غزا نوم غزوة السویق هم په دې وجه باندې کېښودل شو. او دغه غزا د هجرت د 2م کال د ذوالحجې په میاشت کې تر بدر 2 میاشتې وروسته وه. بل غزا د ذی امر غزا. دغه غزا هغه لویه عسکري حمله ده چې تر احد د مخه د رسول صلی الله علیه وسلم په قیادت باندې سوې ده. او د دغه غزا د پیښېدلو سبب دا و چې د مدینې منورې استخباراتو و رسول صلی الله علیه وسلم ته خبر راوړی چې د بني ثعلبه او محارب قبیلو ډیر زیات شمیر خلک د دې لپاره سره یو ځای کړي دي چې د مدینې منورې پر اطرافو حمله وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړي چې دغه لشکر د ټولو افرادو شمیر 4,500 نفر و. دغه لشکر د هجرت د 2م کال د محرم په میاشت کې د دشمن پر طرف باندې حرکت وکړي. مسلمانانو په لار کې یو سړی ونیول چې نوم یې جبار او د بني ثعلبه د قبیلې څخه و. دغه سړی رسول صلی الله علیه وسلم ته راوستی. رسول صلی الله علیه وسلم اسلام ته دعوت کوي او هغه هم مسلمان شو. دا سړی د حضرت بلال او د ملګری کوي چې اسلام وروشي، او سړی په عین حال کې د مسلمانانو لشکر ته لار هم ورشي چې د دشمن ځکه ته باید څنګه او پر کومه لار لاړ شو. هلته بیا کفارو ته خبر ورسېدی چې د مدینې منورې لشکر را رهیدي. څنګه چې کفارو د جنگ لپاره پوره تیاری نه ونیولې او یا خو د مسلمانانو څخه بیریدل، نو کفار د غرو و سرو ته وتښتېدل. رسول صلی الله علیه وسلم د خپل لشکر سره د دوی د استوګنې ځای ته ورغی او هلته د هغو اوبو سره واړول چې د ذی امر اوبه ورته ویل کېدې. نو د دغه سببه دې غزا ته هم غزوة ذی امر ویل کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم د دغه اوبو سره خیمې ودرولې او د سفر میاشت یې ټوله هلته تېره کړه. دا د دې لپاره چې د شاوخوا عرب د مسلمانانو په قوت او په طاقت باندې خبر سي او په زړه کې د مسلمانانو څخه بیره ځای ونیسي، او عرب په دې پوه شي چې د اسلام قوت د حجاز څخه و نجد ته رسېدلی دی، ځکه دغه قبیلې په غطفان کې وي او غطفان بیا په نجد کې دی. په دغه غزا کې جنگ یا یو بل د یادولو وړ واقعا نه دی پېښه سوې بې له یو کوچنۍ او خطرناکې واقعې څخه. هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې ځینې وختونه به د خلکو سره ګوښه کښېنستی او هلته به یوازې ناستو د الله جل جلاله عبادت او د خپل رب جل جلاله سره به مناجات کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل عادت سره سم پس له خیمو درولو ولاړی هلته تر یو ونې لاندې کښېنستی. د دغو قبیلو خلک چې د غرو سرو ته ختلي ول، رسول صلی الله علیه وسلم یې وپېژندی او ویې ویل والله بل وخت یې بیا دغسې تنها نسو پیدا کولی، څوک به د وژلو دپاره ورسي. یو نفر چې د عصور ابن حارث نومېدی هغه وویل چې زه یې وژنم. نو دغه د عصور په کراره د غره څخه راکښته سو څو رسول صلی الله علیه وسلم ته ور ورسېدی او څوک نه دي په خبر. رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې تر ولن لاندې بیدو. اوس نو د عصور د رسول صلی الله علیه وسلم سر ته توره په لاس ولاړ دی. په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم راویښ شو او ویې لیدل چې د عصور ورته ولاړ دی او توره یې په لاس کې ده، غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم ووهي. دا داسې حالت دی چې هیڅ چا د دې خیال او ګمان نه کوي چې داسې دې پېښه سي. خو اوس د عصور توره په لاس ولاړ دی او وایي چې یا محمد اوس به دې څوک زما څخه خلاص کړي. د ده په فکر باندې بس کار خلاص دی، یو وارې وهل دي او په دې باندې به رسول صلی الله علیه وسلم مړ شي، خبره به خلاص شي. خو رسول صلی الله علیه وسلم په یقیني او اعتمادي لهجه سره ورته وویل چې الله یو الله به دې خلاصوي. سبحان الله. د رسول صلی الله علیه وسلم د دغه جملې د ویلو سره د عصور پر شا باندې وغورځېدی چې خالي رسول صلی الله علیه وسلم ول الله دې پر شا وغورځېدی او توره رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې د لاسه ولېده. توره رسول صلی الله علیه وسلم راواخیسته. اوس د عصور پروت او رسول صلی الله علیه وسلم توره په لاس ورته ولاړ دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل زما څخه به دې اوس څوک خلاص کړي. د عصور وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم الامان الامان، امان راکړه او دا وعده در سره کوم چې هیڅ وخت به ستا او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنګېږم. رسول صلی الله علیه وسلم هم پرېښوی. د عصور بیرته خپل قوم ته ولاړی. قوم ورته وویل ولې دې نه وهئ، ولې دې نه مړ کوئ. د عصور وویل ما چې ورته وویل چې څوک به دې راڅخه خلاص کړي، نو کله چې دول الله یو سړی په دواړو لاسو پر جګر باندې ووهلم او زه پر شا باندې غزار شوم او دا جبرائیل علیه السلام او د رسول صلی الله علیه وسلم د نجات او د خلاصون دپاره د اسمانه راکښته شو او دغه سړی ووهی.
اوس به د کعب ابن اشرف يهودي د وجلو بیان درته وسی. کعب ابن اشرف د يهودو لوی او مالدار سړی وو چې د اسلام او د مسلمانانو سره تر ټولو يهودو زیات حسد او عناد درلودی. رسول صلی الله علیه وسلم یې پښکارا سره ازاروي او د مسلمانانو سره پښکارا سره د جنگ اعلان کوي. دای په خپل د توي د قبيله وو. د توي په قبيله کې بیا د بني نبهان د شاخه څخه او مور یې بیا د بني نغدیر د يهودو څخه. کعب ابن اشرف چې غنی او بربادي سړی وو، په عربو کې په شایست سره مشهور وو او د عربو د شاعرانو څخه یو لوی شاعر وو. د قلا د مدینه منورې په جنوبي طرف کې د بني نغدیر د یهودو د کورو شاته و. کله چې د بدر په جنگ کې د مسلمانانو د کامیابی خبر د اول وار د پاره د ورسېدی، ډول ایاده صحیح او ممکنه ده هغه خلک چې د عربو اشراف او د خلکو بچهان و، والله که محمد صلی الله علیه وسلم دغه خلک وژلي وي نو د مځکې نس د مځکې تر مخ ښه او بهتر دی، یعنی تر دې ژوند نو مرګ ښه. کله چې بیا دا خبر مؤکد او یقیني سو نو دغه د الله دشمن په اشعارو کې د رسول صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو بد ویل شروع کړ او د دوی د دشمنانو ستایل او صفاتونه یې شروع کړ او هغه چې قریش ول هغه نور هم پر جنگ باندې تشویقول. خو یوازې په شهر ویلو باندې هم نه سقانی، بلکې مکه مکرمه او قریش ته ورلې او هلته د مطلب ابن ابي وداع سهمي په کور کې واړول. په مکه مکرمه کې به هر مجلس ته ورتلی او هلته به په جړه د بدر پر وجسو کسانو شعرونه ویل چې په دې کار سره د هغو احساسات راپارول. د رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو پر ضد د قریشو عناد او دشمنی ستایله او قریش د مسلمانانو جنگ ته تشویقول او رابلل. په هغه وخت کې چې کعب بن اشرف په مکه مکرمه کې مشرکانو پوښتنه ځین وکړه چې آیا ستادین شدی او کده محمد صلی الله علیه وسلم او دغه زموږ دین شدی او کده محمد صلی الله علیه وسلم او کومه ډله پر حق ده؟ کعب بن اشرف ورته وویل تاسې تر دې افضل یاست او پر حق یاست او حتی د دغو مشرکانو په سبب یې بتانو ته عبادت هم کوئ. په دې باره کې د سورة النساء 51 نمبر آیات الله جل جلاله نازل کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیاته هغه کسان نه دي لیدلي چې دوی ته له کتاب څخه برخه او حصه ورکول سوې ده، یعنی چې هغه دغه يهودي دي ځکه دوی کتابیان ول. دوی پر بت او شیطان ایمان راوړی دي، یعنی د قریش د پاره د بتانو عبادت کوي او دوی وهو کسان ته چې کافران سوي دي وایي ستاسي مشرکان او ستاسي دین تر هغو کسانو ډیر شدي چې پر الله او رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان لري. خیر کعب ابن اشرف يهودي بیرته مدینه منورې ته راغلی او په خپل اشعار کې به د اصحاب کرامو ښځې په بده سره یادولې او مسلمانان به په خپل ایله ژبه سره ډیر زهیرول. دلته نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب ته وویل څوک به مو د کعب ابن اشرف څخه خلاص ځکه د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر آزاد کړ. د دې کار د پاره د مسلمانانو څخه یوې ډلې ځانونه انتخاب کړ چې هغه ډله دغه کسان ول چې یو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه، دویم عباد ابن بشر او ابو نائله چې نوم یې کلسان ابن سلامه دی، او بل چې حارث ابن اوس او ابو عبس ابن حبر. دغه 5 نفرو په مابین کې اتفاق وشو چې دوی به د کعب ابن اشرف د وجود لپاره ځانونه انتخابوي او د دغه ډلې مشر محمد ابن مسلمه رضی الله عنه. د کعب ابن اشرف د وجلو په روایتو کې راغلي دي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک به د کعب کار وکړي د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر آزار کړ. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ولاړ شو او ویل زه یا رسول الله آیا ستا خوښه ده چې مړ کړم؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو. نو بیا محمد ابن مسلمه رضی الله عنه وویل نو اجازه راکړه چې یو څه خو ووایم. رسول صلی الله علیه وسلم وویل ولوي وایه، یعنی د دې کار د کولو لپاره د خلاف ویلو څه ضرورت شته.
نو د خلاف ویل اجازه راته وکړه رسول صلی الله علیه وسلم هم اجازه ورته وکړه نو په دغه حالات کې یعنی د کفارو سره د جنگ او د مقابله په وخت کې چم او حیله او خلاف ویل دا یوازې دا نه چې جایز او روا دي بلکې ښه کار هم دی اوس نو د نقشې د عملي کولو لپاره محمد ابن مسلمه رضی الله عنه وکعب بن اشرف ته ورغلی او ورته ویل دغه سړی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم زموږ څخه صدقه غواړي او موږ ډېر ستړي کړي یو هره ورځ نن عاشې راکړه نن زکات دی نن سرسایه ده نن فلانکی دی کعب ابن اشرف ورته وویل په والله تاسې د ده مرسته او ملګرتیا کوئ محمد ابن مسلمه ورته وویل موږ د رسول صلی الله علیه وسلم متابعت کړی دی او دا مو نه ده خوښه چې اوس یې پر نیمه لار پرېږدو وبه ګورو چې د کار اخر چیش کېږي خو اوس موږ ستا څخه یو یا دوه خورواره خواړه په پور غواړو کعب ابن اشرف ورته وویل هو خواړه خو په پور درکوم خو ګرو به راته ږدئ محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته وویل په ګرو کې چیش غواړې کعب وویل ښځې په ګرو کې راکړئ محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته وویل موږ خپلې ښځې څنګه په ګرو کې درکړو سره د دې چې ته په ټولو عربو کې ډېر ښایسته سړی یې کعب ابن اشرف وویل نو اولادونه مو په ګرو کې راکړئ محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته وویل خپل اولادونه څنګه په ګرو کې درکړو سبا به هلکان په خپلو مابینځو کې یو بل ته پیغور ورکوي او وایي به چې ته خو هغه یې چې په یوه خوروار او دوه خوروارو خوړو باندې ګرو سوی وي دا موږ ته شرم او پیغور دی مګر ستا د اطمینان دپاره به خپله اسلحه په ګرو کې درته کښېږدو کعب ابن اشرف یهودي وعده ورسره وکوله چې ښه دی اسلحه راوړئ او راسئ ابو نائله رضی الله تعالی عنه چې د کعب رضعي ورور هم و دی هم د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پر قسم کعب ابن اشرف ته ورغلی او مجلس یې ورسره وکړ د کعب د اشعارو بیتونه یې ورسره ویل او بیا په اخر کې ورته وویل ویحک یا ابن اشرف زه د یو حاجت او ضرورت لپاره راغلی زه به هغه حاجت او مقصد درته بیان کړم او ته به دغه حال د ځان سره پټ ساتې چاته به نه وایې کعب وویل هو وایه څه وایه ابو نائله رضی الله عنه ورته وویل د دغه سړي د راتګ چې دی موږ ته راغلی دی یعنی رسول صلی الله علیه وسلم مقصد دی دا خو زموږ دپاره یو لوی آفت شو د ده په راتګ سره مو ټول عرب دښمنان ټول عرب مو د یوې لیندۍ څخه وځي او په یوه سترګه راته ګوري د کاروبار او د تجارت لارې را باندې بندې شوې موږ په تکلیف یو اولادونه مو وږي دي نور یې هم داسې خبرې وکولې لکه محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چې کړې وې او ابو نائله رضی الله عنه د خپلو خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره د دغه رای او د نظر موافق نور څه ملګري هم شته او زه غواړم چې هغه هم تا ته راولم او ته یو څه خواړه ورکړې او مراعات هم ورسره وکړې کعب د ابو نائله رضی الله عنه سره موافق شو ورسید اوس نو په دغه خبرو کې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه او ابو نائله رضی الله عنه د خپل مقصد لپاره کامیاب شول هغه دا چې اوس دوی کولای شي چې کعب ته د اسلحې سره ورسي ځکه دغه اسلحه د ګرو دپاره ورته ایښي او د ځان سره نور ملګري هم په دغه عنوان وروستلی شي چې دوی هم د رسول صلی الله علیه وسلم څخه ناراضه دي او د دوی د نظریې موافق دي یوه شپه چې د سپوږمۍ په رڼا باندې روښانه شپه وه او دا د هجرت د دریم کال د ربیع الاول د میاشتې د 14 شپه وه دغه 15 نفریزه ډله رسول صلی الله علیه وسلم ته سره راټول شول او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې ورته بیان کړ رسول صلی الله علیه وسلم هم تر بقیع الغرقد پورې د دوی سره راووتی او بیا ورته وفرمایل چې په بسم الله سره رهي سئ او بیا رسول صلی الله علیه وسلم وویل الهی د دوی مرسته وکړئ بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل کور ته ولاړی او هلته یې لمونځ او د خپل رب جل جلاله سره مناجات کوي دغه ډله رهي سوه تر څو چې د کعب ابن اشرف قلعه ته ورسېدل د کلا د باندې څخه ابو نائله رضی الله عنه ورغږ کړ کعب ولاړ شو چې ورته راکښته سي د کعب ابن اشرف ښځې چې په دغه نږدې وختو کې د واده ورسره کړی و کعب ته وویل ته د شپې په دغه وخت کې چیرې ځې او ما داسې اواز واورېدی لکه د هغه څخه چې وینې څڅېږي کعب وویل دا زما ورور محمد ابن مسلمه دی او زما رضعي ورور ابو نائله دی او یو د عزت خاوند او شجاع سړی چې خپل ځان مقصود دی چې یو عزتمن سړی او شجاع سړی کله چړو وهلو ته وغوښتل سي باید دغه دعوت قبول کړي بیا نو کعب ابن اشرف په کبر او په غرور د قلا څخه په داسې حال کې راکښته شو چې ډېر عطر استعمال کړی و
او د سر د ویښتانو څخه یې خوشبويي پورته کېدله. د کعب تر راوتلو د مخه ابو نایله خپل ملګرو ته وویل کله چې کعب راسي زه تر ویښتانو نیسم او ویښتان یې بویوم. هر وخت چې تاسې په دې پوه سواست چې ما تر ویښتانو ښه ټینګ ونیوئ نو یې په تورو ووهئ. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت او د دې قصې پاته حصه به په راتلونکي حصو کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.